وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې په یوې نجلۍ باندې سحر سوی ده. یو چا غوښتلې ونې ده ورکړي هغوی سحر پې باندې کړی ده. نو محترمه وروره دغه دعا مې در ولېږله، دغه دعا د نجلۍ ته ور یاده کړه. انشاءالله الله عز وجل به یې کار برابر کړي، د سحر به یې الله عز وجل د سحر نه وساتي. او یوه بله طریقه هم شته ده محترمه وروره، که بالفرض د دې سره ښه نه سو بیا انشاءالله هغه طریقه درته وښیم. الله پاک دې روغ جوړ لري، انشاءالله دې سره ښه کېږي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې شویګانو نه ډوډۍ خوړل څرنګه دي. محترمه اصل کې چې حلاله نه وي دا نور شیان وي پروا نه کوي. حتی قرآن د اهل کتابو د یهودو د نصرانیانو حلاله لا جایز بلي وروره. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، د اهل کتابو حلاله حلاله ده وروره. د دوی حلاله د دوی هم خوراکونه غیر له حلالي کې د احتیاطو کې نور شیان یې که وخوري پروا نه کوي وروره. الله پاک دې روغ جوړ لري. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور ساحل ملنګ په نامه پوښتنه کړې ده. د ده ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی راجګ سوی ده، یو زوی ته یې 5 جربه مځکه اخیستلې ده او هغه یې ور تسلیم کړې ده چې دا تا ته ما واده نه ده کړی، نو د هغې په مقابل کې نور ورونو ته یې ودونه کړي دي. بیا دا پلار مړ سو، اوس خویندې راجګې سوي دي، دغه ورور ته وایي چې موږ ته به مځکه راکوي، موږ هم حق د سره لرو. نو محترمه که دا کار پلار په ژوند کړی وي او دغه زوی ته یې دا مځکه تملیک کړي ورکړي وي، هغه قبض کړي وي، نو بیا دا تملیک د وروره میراث نه ده، په دې کې هېڅوک له ده سره حق نه لري وروره. دغه مسئله صراحتا په فتاوا المهدیه فی الوقائع المصریه په دې کې شته د وروره. الله پاک دې روغ جوړ لري. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې موچ یا منګس چې کله اوبو کې یو وزر ووهي نو دا بل یې پکې ډوب که، ځکه یوه کې دوا ده دا بل کې مرض ده، یوه کې شفا ده. کم مرض ده محترمه دا نه ده معلومه چې کم مرض ده پکې، خو کېدلی سي میکروبونه پکې وي وروره، نو ځکه موچان میکروبونه ډېر انتقالوي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، کامیاب. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. عمري اشنا په نامه یو ورور پوښتنه کوي که چیرې یو سړی په عقیقه کې له پسه نه بغیر بل شی عقیقه کي، نو محترمه مستحب سنت پسه ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره، الله دې نصرت. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان کړی ده که یې نه ده کړی. محترمه ورور هغه ملګري تحقیق در لیږلی ده، د سره واوره، الله دې جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور حنیف الله په نامه د پاکستان نه پوښتنه کړې ده، خو پوښتنه نه ده، اصل کې د ورور وایي چې د ما در سره ډېر محبت و مینه ده، که چیرې زه افغانستان ته درغلم ملاقات کېدلی سي که نه. محترمه ولې نسی کېدلی؟ خو یوه خبر ده وروره چې داسې وخت نه وي چې د سبقونو وخت وي، ځکه محترمه ما ته خپله سبقونه تر هر څه نه ډېر هغه دي. کېدی شي په دې ډېر ملګري کله کله ګیلمن هم وي چې در سره محترمه ملاقاتونه مجلسونه نه کېږي، چې سبقونو د رخصتیانو وخت بلکل په دواړو سترګو. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې نفل په شروع لازمیږي، نو چې په سړي باندې نفل لازم سول بیا په فرض مانځه ودرېده نو ده ته نفل ور په یاد سول، د ده فرض باطلیږي. ولې باطلیږي محترمه؟ نفل خو وخت نه لري چې نو مونځ نه باطله کېږي وروره، چې هر وخت یې وکړل صحیح کېږي. الله دې جوړ لره، کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مصطفی په نامه یو ورور د هلمند ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه دا ده چې د قرآن تلاوت په ولاړه بهتر ده که په ناسته باندې قرآن تلاوت بهتر ده؟ نو محترمه وروره، امام النووي رحمه الله التبیان فی آداب حملة القرآن کتاب کې لیکي، وی مستحب د قاری دپاره د تلاوت د قرآن دپاره دا ده ویجلسو متخشعا، چې کینی متخشعا بسکینة ووقار مطرقا رأسه، سر بکته اچولی، ویکون جلوسه وحده فی تحسین ادبه وخضوعه. نو دی وایي چې په ناسته به کې قرآن تلاوت به په ناسته کوي، ولو قرأ قائما او مضطجعا او فی فراشی او علی غیر ذلك من الاحوال جازه، یعنی په ولاړه په څملاستا باندې چې د قرآن تلاوت وکم جایز ده.
اجر الله ورکوي لکن دون الاول تر ټولو نه ډېر ثواب په هغه حالت کې دا چې سړی متخشع ورته ناست وي. الله پاک د روغ جوړ لره وروره. امام نووي په طبیان 4 شپېتمه صفحه کې دغه مسئله ذکر کړې ده وروره. الله دې جوړ لره.